په شلوریزو سیالیو کې د شفیق الله شفق غوره پوزیشن. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. څو ورځې وروسته افغانستان له بنګلادیش او زیمبابوې هیوادونو سره د شلوریزو سیالیو درې اړخیزه سیریز لري. د پخوا په پرتله ښه غوراوی شوی دی. ځینې ځوان لوبغاړي د لومړي ځل لپاره ملي لوبډلې ته راغلي دي چې دا یو هیله بخښونکی خبر دی. شفیق الله شفق هم د شلوریزو سیالیو په نوملړ کې شتون لري. بل وکټ ساتونکي په نوملړ کې نشته، نو هرومرو به شفق په ټولو سیالیو کې لوبیږي. دا د شفق لپاره یو مثبت ټکی کېدلی شي چې لوبډلې څخه د کینولو فشار به ورباندې نه وي. راځو دې ته چې شفیق الله شفق باید په کوم پوزیشن ولوبول شي. موږ له تیرو څو کلونو راهیسې یوه نیمګړتیا بار بار احساسوو چې د فارمیټونو سره سم لوبغاړي پر مناسبو پوزیشنونو نه لوبیږي چې له دې ډلې یو شفیق الله شفق دی. نوموړی له څو کلونو راهیسې داسې مهال توپوهنې ته راویستل کیږي چې د ډانګ او پړانګ ترمنځ ولاړ وي. که خپل اننګز جوړوي نو اورونه پای ته رسیږي، که د تیزو منډو جوړولو هڅه کوي نو د سوځېدو احتمال زیاتیږي. ټول په دې پوهیږو چې شفیق الله شفق د شلوریزو سیالیو یو پیاوړی او وتلی لوبغاړی دی، خو پر ناسم پوزیشن لوبولو د نوموړي پر استعداد تورتم خپور کړی دی او دغه نه تکرارېدونکي لوبغاړي د خلکو له پامه غورځولی. کله چې په لوبډله کې نجیب الله زدران وي نو دا ویره نه ده پکار چې په وروستیو اورونو کې به زموږ ډېرې منډې رانشي، ځکه نجیب الله زدران د دغو اورونو لپاره یو بهترین لوبغاړی دی. ترڅنګ راشد هم ورسره ښه ملګرتیا کولی شي. د نجیب زدران په شتون کې که شفیق الله شفق په وین ډاون پوزیشن توپوهنې ته راشي نو لوبډلې ته یو ښه اننګز جوړولی شي، ځکه ډېر وختونه زموږ توپوهنه په پیل کې ښه وي، خو تر یوې ویکټې لوېدو وروسته بیا دومره ورو توپوهنه وشي چې هم مو د پیل لوبغاړو تیزه توپوهنه بېګټې شي او هم مو پر وروستیو لوبغاړو د ډیرو منډو جوړولو فشار وارد شي. شفیق الله شفق یو داسې لوبغاړی دی چې په هر حالت کې هر ډول توپوهنه کولی شي. که تیزې توپوهنې ته اړتیا وي تیزه کوي، که ورو توپوهنې ته اړتیا وي نو هم له حالاتو سره سمه توپوهنه کولی شي. ډېرې کمې داسې لوبډلې دي چې د شفیق الله شفق په څېر ورو او تیزه دواړه ډوله توپوهنه کوونکي لوبغاړي لري. دغه ډول لوبغاړي په هر حالت کې لوبډله له فشاره ویستلی شي. پر وین ډاون پوزیشن د شفیق الله شفق د لوبولو د مثبتې پایلې ښه بیلګه تیر ټي10 لیګ دی چې شفیق الله شفق پر وین ډاون پوزیشن ولوبېد او نږدې په ټولو لوبو کې خورا په زړه پورې توپوهنه وکړه. شاهد افریدي د دغې لوبډلې مشر و. هغه پوهېده چې شفیق الله شفق د کوم پوزیشن لوبغاړی دی، نو ځکه یې د لومړي ځل لپاره پر دغه پوزیشن ولوباوه او مثبته پایله یې ورکړه. هیله ده چې لوبډل مشر راشد خان او نور مسؤلین په دې راتلونکو سیالیو کې شفیق الله شفق پر وین ډاون پوزیشن وازمای. باوریو چې دا تجربه به بریالۍ وي. نو دوستانو تاسو څه نظر لرئ چې په کوم پوزیشن ولوبول شي؟ لاندې په کمنټ کې را سره خپل نظر شریکئ. تر بل ویډیو د الله